خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینڈ ګریډ کمپنی د مشر د ټاکنې عمل مکمل. د صوبې د بجلی یا برېښنا نظام د پرمختګ په لوري. د عملې د ټاکنې د دفتر د ودانۍ او قیدي ضابطې یا تګلار دپاره د کنسلټنټ د ټاکنې په شمول اهمې پریکړې. خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینڈ ګریډ کمپنی KPTNGC به د پیډو د ترسره شوو منصوبو د ارزاني بجلی خورولو نوی تاریخ جوړ کړي. د توان او برېښنا د سیکرټري نثار احمد خان د صدارت لاندې د KPTNGC د بورډ اف ډایرکټرز غونډه. تفصیلات: خیبر پختونخوا کې د بجلی یا برېښنا د خورولو نظام په غوره طریقه د چلولو دپاره د خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی KPTNGC د مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر د ټاکنې عمل ته حتمی شکل ورکړی شو. خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی د خیبر پختونخوا صوبې په تاریخ کې په لومبي ځل جوړه شوې د برېښنا د ترسیل یا خورولو کمپنی ده. صوبایي حکومت د دې نوې کمپنۍ جوړولو دپاره د 9 میلیون روپو د فنډز مخکې نه منظوري ورکړې وه. په دغه رقم به د کمپنۍ دپاره د ایمرجنسي سټاف ټاکنه او زر تر زره د دفتر د ودانۍ انتخاب کولی شي. د نوې کمپنۍ د قیدو ضابطو یا تګلارې تیارولو له د کنسلټنټ د خدماتو ترسره کولو منظوري هم ورکړې شوه. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنی د ډایرکټرانو د بورډ 8مه غونډه پېښور کې وشوه چې د توان او برېښنا د محکمې سیکرټري او د اړونده بورډ چیرمن نثار احمد خان یې صدارت وکړ. د نوې کمپنۍ قایم مقام یا لنډمهاله چیف ایگزیکټیو سپیشل سیکرټري تاشفین حیدر، د توانایي ایډیشنل سیکرټري عبدالهادي، د پختونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان، د توانایي محکمې مشیر یا سلاکار انجینیر طلا محمد او د بورډ نورو غړو ګډون وکړ. د بورډ د غړو په دغه ګډونوالو کې د خزانې د محکمې نماینده، د پلانینګ محکمې سینیر چیف آفیسر ارباب فیض محمد، د توانایي د محکمې چیف پلانینګ آفیسر ایاز خان او د توانایي د محکمې ډیپټي سیکرټري اجاز خان شامل وو. غونډه کې د بورډ چیرمن ته د کمپنۍ جوړولو په هکله د پرمختګ په لړ کې بریفینګ ورکړی شو. په دې موقع د کمپنۍ د قیام په اړه وفاقي ادارو نیپرا او NTDC سره د بجلی د خورولو د نظام په هکله د پیښیدونکو ستونزو، مسلو او صوبه کې د توانایي منصوبونه د پیدا کیدونکي بجلی په نوي سیستم کې د شاملولو په لړ کې په مهمو چارو خبرې اترې وشوې. غونډه کې د نړیوال بانک په مرسته د کمپنۍ جوړولو او د دې د انتظامی ډانچې ټاکلو په باب لا د ادارې لخوا زر تر زره د اعلامیې جاری کولو منظوري هم ورکړې شوه. په دې موقع د خزانې محکمې ته د منظور شوي فنډز جاری کولو باندې هم زور ورکړی شو چې دا شان د کمپنۍ چارې
توند رفتار سره په وړاندې بوتلی شي. غونډه کې د نیو چیف ایگزیکټیو دفتر لا د فرنیچر او نور سامان اخیستو دپاره هم واکمنانو ته هدایات جاری کړي شو. د بورډ چیرمن د توانایي سیکرټري نثار احمد خان د خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینډ ګریډ کمپنۍ جوړېدل د صوبې د بجلی د نظام ښه کېدو په لوري یو لوی ګام وګرځولو او دا اراده یې څرګنده کړه چې دا کمپني به ډیر زر د پیړو د مکمل شوو منصوبو ارزانه بجلی د خپل نظام په ذریعه خوره کړي او یو نوی تاریخ به جوړ کړي چې د صوبې دپاره به د یو لوی اعزاز نه کم نه وي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.